السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم؟ بخير. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ، په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. په ننني درس کې موږ د انسان د بدن اعضاو په باره کې خبرې کوو، د انسان د بدن د غړو په باره کې خبرې کوو چې په عربي ژبه کې د انسان بدن غړو ته څه ویل کیږي. نو راځئ بسم الله الرحمن الرحیم لسر څخه پیل کوو چې الرأس معنا سر، العین سترګه، العنف پوزه، الاذن غوږ، الفم شونډه، الفم خوله، بخښنه غواړم، الکتف اوږه، الذراع مټ، الید لاس، الرجل پښه، البطن خیټه، القدم قدم، الشعر ویښتان. درنو قدرمنو دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې درس چې د انسان د بدن اعضا نومونه هم تاسو ته وویلې په عربي ژبه کې څنګه د دوی نومونه دي. نو قدرمنو اوریدونکو، که زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکوئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه نورو دوستانو ته ورسوي تر څو ټول دوستان وکولی شي چې یو څه زده کړي، یو څه عربي ژبه زده کړي، ځکه عربي ژبه لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټولو ته معلومه ده قرآن او د سنت ژبه ده. نو په همدې اساس غواړم چې یو څه پیدا مو خلکو ته ورسیږي او د قرآن او د سنت په ژبه باندې پوه شي. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.